د وزیرستان قبایلي جرګه خپل امنیت په خپله نیسو، په پاکستاني ملیشو باور نه لرو. په شمالي وزیرستان کې د اتمانزو جرګې خبرداری ورکړې ده چې پاکستاني ځواکونه د دوی د امنیت تامین وړتیا نه لري او دوی به نور د خپل امنیت لپاره په خپله لاس په کار شي. دغې جرګې پرون یو لړ پریکړې کړې دي او پاکستاني حکومت څخه یې 15 لوی غوښتنې مطرح کړې دي. په وزیرستان کې د سیحون خبریال اسماعیل داوړ وایي که پاکستاني حکومت د جرګې له پریکړې سرغړونه وکړي، د قومي مشرانو د تړون پر اساس ټول به یې پر وړاندې راپورته کیږي. د دوی لومړۍ غوښتنه په خپله د خپل امنیت ټینګول دي. دویمه غوښتنه له ډیورند کرښې اړول شوي وزیرستاني کورنۍ بیرته په خپلو سیمو کې میشتول، د شمالي وزیرستان په کانونو او طبیعي منابعو کې د دوی د سیمې انکشاف ته برخه ورکول، د پوځي عملیاتو مخالفت او بندول، په ضرب و عذاب کې د اوښتو زیانونو جبران. د جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي دغه جرګه به شمالي وزیرستان کې د ناامنیو پای ته رسولو لپاره راټوله شوې ده. دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی محسن داوړ چې هم په همدې جرګه کې برخه اخیستې وه، انتقاد وکړ چې پاکستاني ریاست یې تر اوسه هیڅ ډول مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دوی ټول ټینګار په شمالي وزیرستان کې د جګړې له امله د اوښتو زیانونو د جبران غوښتل دي او خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شي لاریونونه به وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.